السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ د نیو اپډیټ په باره کې معلومات درکوم. دغه اپډیټ اوس نوی راغلی ده. تاسو به صرف خپل واتس اپ اپلیکیشن اپډیټ کړئ. کله چې تاسو خپل واتس اپ اپلیکیشن اپډیټ کړئ نو دغه اپشن به تاسو د واتس اپ په اپلیکیشن کې اډ شي. نو دوستانو دغه نیو اپشن په ذریعه سره دغه نیو اپډیټ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې یو چاته په واتس اپ کې تصویر او ویډیوګانې د یو وارې لیدو لپاره ورولېږئ. یعنې اوس مثال که چیرې له تاسو سره یو ضروري تصویر تاسو خپل ملګري ته ورلېږئ یا بل چا ته ورلېږئ یا ویډیو وي نو تاسو غواړئ چې صرف د هغه ویډیو یا هغه تصویر هغه کس صرف یو وارې وګوري بیا دې نسي کتلی. نو د دغه اپډیټ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې یو چاته تصویر او ویډیوګانې د یو وارې لیدو لپاره ورولېږئ. که مو هر چاته تصویر او ویډیو ورولېږله چې هغه یو کلیک په وکړي هغه تصویر او هغه ویډیو به درته راواړوي. نو کله چې دی له هغه ځای اوس بیرته شاته ولاړ شي بیا دی په هغه میسج باندې په هغه تصویر یا په هغه ویډیو باندې کلیک کوي نو هغه ویډیو هغه تصویر به درته نه راړوي ځکه هغه به موږ د یو وارې لیدو لپاره ورلېږلی وي. نو دوستانو ډېر خوندور اپډیټ ده. تاسو ډیره زیاته فایده ځینې اخیستلی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې ترکیې چې فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو ولر له پلی سټور څخه واتس اپ اپلیکیشن اپډیټ کړئ. کله تاسو له پلی سټور څخه واتس اپ اپلیکیشن اپډیټ کړئ بیا به سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ. نو اوس مثال دغه کس ته زه تصویر یا ویډیو د یو وارې لیدو لپاره ورلېږم. نو اوس راځو زه تاسو ته هغه اپشن درښیم هغه اپډیټ درښیم چې هغه چیرې کې اضافه شوی ده. نو مثال زه دغه کس ته ویډیو یا تصویر د یو وارې لیدو لپاره ورلېږم. نو سمپل به تاسو په ګیلري باندې کلیک وکړئ. هر ویډیو یا هر تصویر چې د یو وارې لیدو لپاره ورلېږئ سمپل په هغه تصویر یا په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په هغه تصویر یا په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ لاندې ګور لمږ سره یو اپشن اضافه شوی ده د ایک په نامه باندې ده. ګور دغه پلاله په خړ کلر کې ده په دې باندې ما کلیک وکړئ ګور دا ګرین کلر ته واوښتی یعنې دغه اپشن ګوره ولګېدی. اوس به سمپل په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه تصویر ورسېدی. نو اوس راځم زه دغه دویم واتس اپ ته دویم واتس اپ مې خلاص کړئ. نو ګوره هغه تصویر اوس په دغه ډیزاین کې راغلی ده. اوس که زه چیرې په دې تصویر باندې کلیک وکړم ګوره دا تصویر خو ماته خلاص شولو. اوس که زه چیرې بیرته شاته ولاړ سم ګوره په دې تصویر زه کلیک کوم دا تصویر اوس ماته نه خلاصېږي ځکه دغه تصویر چې ده دغه ما د یو وارې لیدو لپاره ورلېږلی و. ګوره په دې باندې ما کلیک وکړل د اوپن لیکلی دی یعنې وایي دغه یې ورته خلاص کړی دی بیا یې نسي خلاصولی. نو دغه رقم که زه چیرې بیرته اوریجنل واتس اپ ته راسم دلته هم ګوره ماته اوپن لیکلی دی دغه تصویر د خلاص کوي. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسې و هر چاته تصویر او ویډیوګانې د یو وارې لیدو لپاره ورلېږلی شئ. نو دوستانو ډېر خوندور اپډیټ ده. کوم چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې اپډیټ څخه خبر شي. نو ملوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.